والمرسلين أما بعد. وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یو سل شپیتم نمبر باب په باره د دې کې چې د سفر آداب او په سفر کې دمه کول او شپه تېرول. په دې باب کې 5 نمبر حدیث دی. سهل بن عمر نه روایت دی. څوک وی دا سهل بن ربیع دی، انصاری صحابي دی چې ابن الحنظلیه باندې معروف او پیژندل کیږي. دا د بیعة الرضوان د صحابه کرامو دی. دا صحابي وی چې مر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببعیر قد لحق ظهره ببطنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوخ باندې تیریدو چې دغه اوخ دغه ګیډه د ملا پوري او د شا پوري لګیدلې و، د ډېرې ولګي او تندې نه. فقال د الله پیغمبر ویل: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه. اے مومنانو مسلمانانو، تاسو د الله نه ویریږئ د دې بې زبانه څاروو په حقونو کې. د دې د حقوقو خیال ساتئ، د دې د خوراک او د څښاک خیال ساتئ. فرکبوها صالحة، تاسو په دې څاروو باندې سورلي وکئ په داسې حالت کې چې هغه برابر وي، هغه وږی ني، هغه موړ وي، هغه تږی نه وي. وکلوها صالحة، او تاسو دې غوښې وخورئ په داسې حالت کې چې دا دغه شانته موړ وي او هغه تازه وي، برابر وي. نه د باب سره دې روایت تعلق دا دی چې څاروي باندې سورلي کول، څاروي حلالول په داسې حالت کې چې هغه دغه شانته هغه برابر وي، هغه موړ وي، د هغې د حقوق خیال ساتل دا پکې وي. دا بل روایت دی په دې سره، دغه 6 نمبر روایت دی. وعن ابي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: ابو جعفر عبد الله بن جعفر د دینه روایت ته قال دا وی چې اردفتني رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم خلفه. ویزه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په سورلۍ باندې خپل شاته کېنولم. واسر الی حدیثا، او د الله پیغمبر ماته یو پټه خبره وکړه. لا احدث به احد من الناس، چې زه دغه خبره هیڅ یو کس ته کول نه غواړم چې دا خبره د الله د پیغمبر راز کاره کم. بی ویل چې وکانه احب ما استتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاجتي، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډیره خوښوله دا خبره چې د خپل قضای حاجت د پاره د خلکو نه پټ شي، یو پټ ځای ته لاړ شي او د خلکو نه ځان پټ کی. کله چې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ بول یا واړه بول کول، پس سره هدف په داسې یو شي سره د خلکو نه ځان پټ کی چې دا د دې ځمکه نه لږ اوچت وي، یعنی دیوال وي، غر وي، آبادي وي، یا بل څه وي، خو چې ځمکه نه اوچت وي انسان باندې پټېږي. او حائش نخل، او یا دغه شانته یو باغ د کجورو وي، که باغ د کجورو وي او دغه شانته یا یو دیوال آبادي کندر یا داسې یو غر وي یا بل څه وي چې په هغې باندې دغه شانته انسان د پاره پرده کېدلی شي او خلک د هغې تر شا خپل حاجت دا پوره کولی شي. د الله پیغمبر به دا ډېره خوښوله. یو بل روایت کې وزاد فيه البرقاني باسناد مسلم بعد قول حائش نخل. برقاني دغه شانته د مسلم په سند سره دا خبره به زیاته کړې ده چې ابو جعفر وی فدخل حائطا لرجل من الانصار. وی د الله پیغمبر په انصارو کې یو سړی و چې دغه باغ ته د الله پیغمبر ور داخل شو د خپل حاجت پوره کولو دپاره. فاذا فيه جمل، نو په هغې کې یو اوښ ولاړو، په دغه باغ کې یو اوښ. فلما رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم جرجر وذرفت عیناه، نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا اوښ ولیدو، دا اوښ څه کوي؟ جرجره، اوښ بړارې کوي، اوازونه کوي، جړا کوي. وذرفت عیناه، او د دغه اوښ د دواړو سترګو نه اوښکې روانې دي، جاړي دا اوښ. د الله پیغمبر دا حالت وکتو. فاتاه النبي صلی الله علیه وسلم فمسح ساراته وذفراه فسكن. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی اوښ خواته راغی او د هغې په دې کوپې باندې لاس راښکو
او د هغې دغه شان د ذفرا ویلی کېږي د دې غوږونو شاته چې دا کم دا د څټ ساحه ده په دغې باندې نبي اسلام دغه شان ته وله لاس راښ کو فسکنه هغې جړه چپ کړه و ارام شو جړه یې چپ کړه نو فقال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم من رب هذا الجمل د دې اوښ مالک څوک دی لکه لمن هذا الجمل دا اوښ د چا دی د الله پیغمبر تپوس وکړو فجاء فتى من الانصار د انصار نه یو ځوان راغی فقال ویل هذا لي یا رسول الله د الله پیغمبر دا اوښ زما دی مالک یې زیمه قال د الله پیغمبر ورته ویل افلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها آیا ته د الله نه ویریږي د دې څاروي په حقونو کې چې دا څاروي هغه څاروی د ملکک الله ایاها چې دې څاروي قبضه الله تعالی تا درکړل او الله تعالی دې مالک ګرځولې ته وایي د الله تعالی نه ویریږي چې دا موړ کې او دې د اوبو خیال وساتي دې د یخنۍ او د ګرمۍ خیال وساتي فإنه يشكو إلي یقینا دې اوښه ما ته شکایت وکړو انك تجيعه وتطئبه یقینا تر څاروی مړې نو د دې خوراک خیال نه ساتي دا وږی ساتي وتطئبه او ته دا ستړی کې په دې وزن ډېر وړي او په دې باندې کار ډېر کې او دا په مشقت کې تا چې دې ما ته ستاره ګیله وکړه واته شکایت وکړو دا وږی دی دا جاړي ما ته جړاګانې کوي دې روایت کې یو فضیلت دا ده چې یوه فایده دا ده یعنې صحابي ابو جعفر عبدالله بن جعفر الله دې موږ ته جنت کې ورسره وزې کړي د دې هغه فضیلت پکې بیان چې د الله پیغمبر خپل رازدار یې ګرځولی دی راز خبر هغه چا ته سړی کوي چې هغه ته ډېر نږدې بله فایده پکې دا ده چې د قضای حاجت په وخت کې دا واجبه خبره ده او لازمه خبره ده چې سړی انسان مؤمن مسلمان د خلکو د نظرونو ټول بدن دا پټ کړي ټول بدن پټول دا د قضای حاجت په وخت کې دا لازمه ده او په کار دا ده که هغه واړه به ولي او که هغه غټ به ولي لازمه ده سړی پټ چرته کښېني دا نه ښکاره کول په کار ځینې عادات زموږ استاسو د مشران ګورو هغه د قضای حاجت نه راپاڅېږي د وړو بولو نه راپاڅېږي او پرتګال کې دغه شان د خپل پرتوګ کې لاس منډلې او لاره کې ولاړي دا بېدبه انسان هم دی دا بېدبي هم ده او دا دغه شان د نزاکت او د مروت خلاف هم ده او یو ناروا عمل ده معلومیږي ځکه د خلکو مخکې میدان منځ کې ولاړ او خلکو ته ځان ښیي یو خوا بل خوا ګوري خبرې به ګیله ځینې خلک کوي نو دا نه دي کول پکار او بله فایده پکې دا ده چې ماشومانو ته دا تربیت ورکول پکار دي خصوصا غټ خو خامخا خپلو بچو ته هم دا تربیت ورکول پکار دي چې بچو ته دا وښیي چې بچی ګوره د امانت خیال به ساتي چا ته یو پټه خبره وکړه د خلکو د رازونو خیال به ساتي صحابي موږ ته وایي که نه د الله پیغمبر ما ته پټه خبره کله خو تاسو ته نه کوم ځکه د الله د پیغمبر راز دی او بله فایده پکې دا ده چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه پکې ثابت شوه ګوره څاروي په جړا باندې الله پیغمبر پوهېږي دا د الله د پیغمبر دپاره معجزه ده او د باب سره تعلق دا دی رحمت النبي صلی الله علیه وسلم بالحیوانات د الله د پیغمبر رحم ته وګوره مهرباني ته وګوره حیواناتو باندې هم رحم کوي موږ او تاسو ته ښیي چې په حیواناتو باندې رحم پکار دی دا نه چې حیوان دی او څلور پښو باندې ګرځي څنګه چې ته ستړی کېږي چې هغه هم ستړی کېږي څنګه چې ته وږی کېږي چې هغه هم وږی کېږي د هغې د خوراک د هغې د یخنۍ د هغې د ګرمۍ د هغې د ځای د دې خیال ساتل پکار دي الله په تا باندې رحم وکړي اخرنی روایت ختمیږي اووم نمبر روایت انس هون روایت دا وی كنا اذا نزلنا منزلا وکله چې ومنګه دغه شان د په سفر کې یو ځای کې دمه کول استراحت بم کوو لا نصبح نو موږ به هیڅ یو مون نه کوو تسبیح هلته مراد دغه شان د نفلي مون دی یعنې موږ به هیڅ یو نفلي مون نه کوو حتی نحل الرحال تر دې پورې چې موږ دغه شان د بارونه د دې څارونه کلاو کړل مقصد دا صحابه کرامو د مانځه سره ډېره زیاته مینه وه هغه موږ او تاسو دې زمانې خلک دي مونځ یو دغه شان د بوج شوی دی وختي هم څوک جومات ته اوس نن موږ جومات ته رالو والله دوه درې کسان مشران ناست موږ دا جمع وختي شوی ده که څنګه چللی او که چېرې د دنیا یو عمل څومره منډې پسې موږ او تاسو څومره مخکې ورته ځان نسو راشن تقسیمیږي که په شپږ بجې باندې نیټۍ په 7 بجې ورته ځان نسو شپږ ګنټې مخکې ځو چانس رانه میز نشي نو صحابه کرامو د مانځه سره انتهایی زیاته مینه وه فرضي خو لا پرېږده وه نفلي مانځه سره مینه وه نو د انس حضور فرمایي موږ وایو چې سفر کې چېرته دمه کوله موږ به د نفلي مانځه نه مخکې د دې خیال ساتو چې د څارو باندې کوم بارونه دي بوجونه چې دا راکته کړو هغه لږ دمه شي هغې ته لږ استراحت میلاو شي نو ګوره دلته هم دا موږ تاسو ته ښیي چې په څارو باندې رحم پکار دی سفر کې روانې سورلی باندې رحم پکار دی د هر کار نه مخکې د هغې خیال ساته د خوراک د څښاک د هغې د دمې ځان دمه کې هغه هم دمه کوه هغې باندې بار هغه هم دغه شان دا کته کوه چې هغې ته دمه میلاو شي که موږ او تاسو د الله تعالی پر مخلوق باندې رحم وکړو الله په موږ او تاسو باندې رحم وکړي الله د موږ پر رحم کې داخل کړي وصلی الله علی نبینا محمد